السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ بایاست. نن زموږ ویډیو د فیسبوک د پروفایل د ګډ کولو طریقې باندې جوړه شوې ده. لومړی به وپېژنو چې د فیسبوک د پروفایل ګډ کول څه ګټه لري. کله چې موږ او تاسو فیسبوک پروفایل ته ګډ ورکړو نو هېڅوک هم نشي کولی چې زموږ د پروفایل عکس ثبت کړي د ځان سره یا هم سکرین شاټ ځینې واخلي. او بله مهمه ګټه یې همدا ده چې هر څوک چې ستاسو پروفایل ته ننوځي نو ستاسو پروفایل ته د احترام په سترګه ګوري. که چې راسو موږ دلته خپل فیسبوک پاڼې ته خپل پروفایل ته راسو نو موږ هېڅ ګارډ اپشن نه لرو. نو موږ نن ویډیو کې دا زده کوو چې څنګه کولی شو د ګارډ اپشن فعاله کړو. نو مخکې له دې څخه چې موږ ویډیو ته لاړ شو لومړی باید ویډیو لایک او د خپلو ملګرو سره شریک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. لومړی راځو پلی سټور ته هلته د وای انډکس بروزر پروجکټ په نامه یو لیکنه سرچ کوو. کله چې مو هغه سرچ کړله نو دغه بروزر دی چې د وای لیکن لري نو هغه انسټالوو. مخکې ما دغه بروزر انسټال کړی دی نو اوپن کوو یې. د هغه څخه وروسته نیکسټ او لانچ پروګرام ور ووهو. نو دلته د فیسبوک سرچ کوو www.facebook.com هغه سرچ کوو. د هغه څخه وروسته موږ او تاسې خپل تلیفون شمېره یا هم ایمیل په دغه ځای کې ووهو او د هغه څخه وروسته خپل پاسورډ ور ووهو او وروسته لوګین کېږو. نو دا زموږ هغه پروفایل دی چې موږ مخکې په فیسبوک کې راخلاص کړئ. دغه پروفایل هېڅ د ګارډ اپشن نه لري. که تاسې راسئ وګورئ هېڅ د ګارډ اپشن نه لري. نو دلته راځو وروسته موږ په یو نوی ټیب اخلو. د دغه یو عدد چې نوشته دی نوی ټیب اخلو او هلته سرچ کوو بروزر ویب ټولز په نامه باندې یو لیکنه سرچ کوو. نو دلته په کروم ویب سټور جیمز عبدالوهاب دلته مهمه دا ده چې کروم.google.com د هغه ویب سټور باید یې هغه سرچ کوو. تر ټولو مهم ویب سټور دی باید ویب سټور په لینک کې هغه سرچ کوو. نیټ مې لږ کمزوری دی. نو دلته تر ټولو مهمه خبره دا ده چې باید تاسو اکسټنشنونه انتخاب کړئ ځکه زموږ دلته ګیمز نه دي پکار یوازې مو اکسټنشن پکار دی. وروسته سرچ کوو چې ملټیپل ټولز پر فیسبوک سرچ کوو. ملټیپل ټولز فیسبوک. زما نیټ لږ کمزوری دی. هلته دوی هغه سیویسټ سرچ لږ په ځنډ راوړي ځکه چې نیټ کمزوری دی. کله چې نیټ تیز وي هغه ژر راوړي. لاندې ګورئ تاسو ملټیپلیر یې اوس راوړئ. اوس ملټیپل شو. کله چې دلته هم راوړي چې ملټیپل ټولز پر فیسبوک نو ستاسو سرچ مکمل شو. که نه وي بېرته په هغه باندې کلیک وکړئ.
وو. نو دلته زموږ سرچ مکمل سو دغه صفحه لري کوو او په دغه ملټیپل ټولز باندې کلیک کوو او هغه را خلاصوو. نو کله چې هغه را خلاص سو اوس راځو اټ کروم وروحو تر څو دغه اکسټنشن زموږ په اکسټنشنو کې ثبت سي، ډاونلوډ سي. نو اټ کروم وروحو او وروسته اټ اکسټنشن وروحو تر څو ډاونلوډ سي. د ډاونلوډ سټارټ چک سو، انتظاریږو تر څو دغه ډاونلوډ مکمل سي. دلته نیټ لږ کمزوری دی، ژر ډاونلوډوي. دا دی ډاونلوډ شو. نو وروسته له دې څخه راځو اکسټنشن ته، اکسټنشن وروحو او په هغه باندې ملټیپل ټولز په فیسبوک وروحو. کله چې هغه خلاص شو د هغه څخه وروسته پر دغه ایکس علامه باندې کلیک کوو. د هغه څخه وروسته پر ټولز باندې کلیک کوو او د هغه څخه وروسته پروفایل پکچر ډاون باندې کلیک کوو. نو دلته زموږ هغه فیسبوک پاڼه خلاص سوې ده، زموږ آیډي خلاص سوی. نو دلته شیلډ اپ وروحو تر څو هغه اکټیو سي. ګارډ اکټیو سو، اکټیو وروحو او له دې ځای څخه وځو، خپل فیسبوک ته ځو او خپل پروفایل ګورو چې د ګارډ اپشن فعال سوی دی. نو د ګارډ اپشن فعاله سو، کولی سو چې دا ټرن اپ هم کړو، کولی سو بس یې فعال هم کړو. خو زموږ یوازینۍ هیله مو همدا وه چې دلته د ګارډ اپشن فعاله سي، هغه فعاله سو. کولی سو بس یې غیر فعال هم کړو، یعنې ټرن اپ یې کړو. یس هغه ګارډ ورک سو، کولی سو بس یې فعال هم کړو. ټرن آن وروحو. دغه هغه درې ګټې دي. لومړی ستاسې هر څوک نوم شړوی سي، نوم ډاونلوډوی سي. دویم دا دی چې څوک ستاسې پروفایل نشي ټیګوی. او درېیم یې هم دا دی چې ستاسو پروفایل خلک د احترام په سترګه ګوري. نو د هغه څخه وروسته نیکسټ وروحو او سی وروحو تر څو فایل ځای ثبت کړو. نو دوستان دا د فیسبوک د پروفایل د ډاډ کولو طریقه هیله ده خوښه سوې مو وي. ویډیو لایک کړئ او د نورو معلومات لپاره زموږ د پبلیک انفو چینل سبسکرایب کړئ. ښه وخت، ښې چارې، د خدای په امان.